د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره هیواد کې سترې اقتصادي او زیربنایي پروژې پیل شوي چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی صفي الله شینواري وایي په هیواد کې د کاسا زر او قشتېپې کانال په څېر د سترو پروژو پلي کول د هیواد اقتصادي پیاوړتیا او ځان بسنې په لور مهم ګام دی. موږ په هیواد کې د کوشتېپې کانال پروژې او همدارنګه د کاسا زیر پروژو په پلي کولو سره چې دی موږ ډېر خوشحاله یو، موږ یې هرکلی کوو ځکه دا ډول پروژې چې دی د هیواد په اقتصاد کې چې دی ډېر مهم رول لري، ارزښت لري او په آینده کې د دې ډول پروژو غوښتونکي یو. د جلال آباد ښار یو بل اوسېدونکی عبدالاله نوري وایي په هیواد کې د سترو اقتصادي او زیربنایي پروژو پلي کول که له یوې خوا د هیواد اقتصاد پیاوړی کوي، بل لور ته په زرګونه هیوادوالو ته کاري فرصتونه هم برابروي. دا کوم کاسا زر پروژه شروع شوې ده، نو په هیواد کې چې دغسې پروژې لا زیاتې شي نو هیوادوالو ته به د کار زمینه او همدارنګه د کاري فرصتونه بیخي زیات شي او دغه پروژو سره چې دی د هیواد کې د اقتصاد لا پیاوړی کیږي او اقتصاد غښتلی کیږي. دې سره موږ په راتلونکي کې غواړو چې دغسې پروژې لا زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي په هیواد کې د کاسا زر سترې پروژې چارې 80% بشپړې شوي او پاتې چارې په چټکۍ روانې دي.